السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو فاروق جان حسین یم. زمونږ د دې خبرې نه خو ځینو کسانو مکمل هغه یو قسم له ګپ هم ساج کوم شي چې ډیر شي نو واقعي چې ګپ ته جوړیږي. خو ډېره ضروري خبره مې تاسو سره شیر کوله چې کې اکثر په زرګونو میسیجونه ما ته راغلل او ملګري دا تپوس کوي، رینګونه هم کوي، خاص کر د بهر ملکونو نه چې د کوم ځناور چې راوتی د هغې په حواله باندې څه اپډیټ رالل که رانلل. موږ 48 ګنټې تقریبا په منځ کې تېر شو. په دې 48 ګنټو کې په کومه علاقه چې ښکاره کېدو به نو هلته چې کوم دی هغه ښکاره نه شو. خلکو ورته مختلف ځایونه ملګرو نیولي دي، نمبر په نمبر ورته ډیوټي بدلوي، خو دا اوسه پورې چې کوم دی څه اپډیټ نه دي راغلي. نو 80% چانسز داسې دي چې هغه د دې علاقې نه بلې علاقې ته اوړېدلی دی. نور علاقې چې کومې دي زه یاره خورول نه غواړم، خپل د ژوند چې کوم کارونه یا به جاري ساتو، خو دې څیز ته به موږ ویښ اوسېږو. دا ډېر خطرناک څیز دی چونکې 2 ماشومان دې زموږ نه خراب کړل، سپي وغیره ځناوره چیلۍ وغیره یې هم خرابې کړي دي. نو د دغه شیز به موږ ډېر زیات خیال ساتو. بله خبره مې دا کوله چې یو 4 اوازونه تاسو سره زه شریکوم، او دا 4 اوازونه چې کوم دي دا تاسو وپېژنئ. که چېرته د شپې دا قسم اوازونه تاسو اورئ نو دا اوازونه د دې څیز دي او دا د دا کوم چې خطرناک ځناور دی دا د دې دي. نو یو خبره خو مې دا کوله چې دا پروګرام ځان سره ډېر شیر کړئ، ځکه چې کیدای شي یو علاقې ته تللي او هغه علاقه د دې خبرې نه خبر نه وي، هغه کسان د دې نه خبر نه وي، نو کیدای شي ستاسو د شیر په وجه باندې خبر شي او هغې دغه څیز ته ویښ شي، د دغه څیز د نیولو، دغه څیز د وژنې هغه عمل ته ځان تیار وساتي. مهرباني وکړئ دا سره شیر کړئ. او بله خبره مې دا کول چې بهی ګپ به هم لګو، خو ځینې خبرې د ګپ نه وي. ځینې کسان وایي چې یاره دا څیز شته نشته دا ګپ دی، خو ځان سره دا ورته ویمه چې فرض کړه دا څیز ګپ دی، نو دا کم ماشومان چې په دې طریقه باندې خوړلی شوي دي، دا کم چې تاسو ولیدل، نو سم خیال دی دا ګپ کېدلی شي. بیا هم نور تفصیل خبره پرې نه کومه، چېرته چې هم یې خوشحاله او آباد اوسئ. خو دا څیز پروګرام در سره شیر کړئ ځکه چې زر تر زره د دې شي مخنیوی پکار دی. او انشاءالله اخري کم چې زمونږ هغه اخري دغه ختمو، نو کوشش به کوو چې یو سرچ اپریشن به که د شپې شه که د ورځې شه په دې علاقه باندې به موږ دا سرچ اپریشن کوو. انشاءالله هغه ویډیو او چې کله هم ګیر شه که زمونږ په دې پښتونخوا کې او یا چې کوم زمونږ د علاقه ده کوم ځای کې چې دې دا نقصان کړی دی، نو دې علاقو کله ګیر شه زه به تاسو سره ویډیو شیر کوم. نو تاسو صحیح ده دوا سلام را لېږلی شئ، خو که تاسو سره فکر وي نو موږ کاینلی تاسو فکر مه کوئ. انشاءالله زه به زر تر زره دغه ویډیو تاسو سره بیا شیر کوم چې انشاءالله کله ګیر شي.